دغه ګل دی واخله نور مشکوه ګل دغه ګل دی باز دی نور مشکوه اوکې لویه ښځه شو ډېره مننه قربان خبرې دي جناب تاسو سره به هم خبرې کوم راشئ کالو کې ښایسته ښکلې د خوند رنګ خبرو کې زه یو سونګ طرف ته سونګ پلی کوم د سونګ نه پس بیا راځم کال یو بل واخلم اوکې جناب کال به اخلم خو تاسو داسې کار وکړئ که نه چې زه یو سونګ پلی کوم او سونګ درته کوم پلی کوم ډېر زبردست سونګ دی اوکې جناب وی چې حفظ کوي جانانه راشه که څه وایي قربان وي زما لیمو کې ستا زاړه تصویران اوس هم شته دي او زما سره زما د زړه قاتلان اوس هم شته ده او زما د دا سترګې ړندې شي کې پوهه شومه خو خلک وایي چې د ښار کې خوبان اوس هم شته دي ګورو جناب د ټلیفون په لاره باندې څوک دي د کوم ځای نه دي اوس څه وایي راته السلام علیکم وعلیکم السلام نتاشا فرمدان نتاشا ستړې مه شي په خیر راغې جی نتاشا څه به ویل غواړې ډېر وخت پس ته زما شو اورېدلې ولې خدای مه که غوږونو کې دې اوبه تلې وې که څنګه زما متعلق وي چې شوی نه وه زه خو د شوګانو سم لیونی کوم د مختلف چینل نه زما مختلف ورځې زما داسې ورځ نشته چې هغه فري وي که نه او چې په کومه ورځ باندې زما پروګرام دغه شي چې ته ریډیو نه کال وشي چې څه مسله ده تاسو شوله مه راځئ نو بس زه سم داسې خوشحاله شم لکه د ماشومانو د سکول چې چوټي وي ښه ښه جي 93 نتاشا تاسو د کوم ځای اوکې د مردان یې ښه راځو پروګرام کوم موضوع چې د هغې باندې به خبرې اترې وکړو څه به وایې د هغې حوالې سره اوس به پته لګي چې موضوع دا خو ما ته په د ټلیفون کال نه پته لګي چې دا موضوع رښتیا ده که نه دا رښتیا تاسو څه وایې ښه ته خو بالکل غړو خبرې نه کوې ته خو ډېره خاموش یې که نه نتاشا بالکل یې مه کوه تاله به زه بل ټاپک خوښ کړم ټیک ده او هغه دا راته ووایه چې ښځې ډېرې شومانې وي که سړي ډېر شوماني نه سړي شومان نه سړي که یو کار بل دی زه یو خبره تاسو ته کوم دا جنکیانې چې نه دي چې یو بل له ګفټ ورکوي که نه نو دی چې کله هم ګفټ ورکوي نو په بدل کې به بیا دی انتظار کوي چې ماله به ګفټ راکوي او که نه په بدل کې بیا د هغې نه کم ګفټ ورکړي نو ورته واپس کوي زه دا زه نه عالمه وي ما دله څه درکړي وو تا سره وړل داسې دا دوی کوي که نه او سړي چې چاله ګفټ ورکړي بیا ته هېر مي که نه چې یاره ما چاله څه ګفټ ورکړي او څنګه دی ټیک ده که نه نو دغه ده نو اوس ټیک ده ټیک ده لکه سړي شوماني ښه نه ټیک ده تاسو ته به پته خو ستاسو چې چا سره واسطه راغلي ابه ډېر زیات شومي ټیک ښه لکه ستاسو فیملي ته که زه د شومانو فیملي ووایم نو تاسو نه نو تا په خپله تصدیق وکړه چې زموږ فیملی کې داسې دي که نه نو لکه ستاسو یو تعلق خلک وایي که نه چې دا اس کا تعلق ایسے خاندان سے تا نو زه به داسې ووایم چې نتاشا کا تعلق ایک شوم خاندان سے شوم فیملی سے تا ٹھیک ده ښه نه نتاشا دا خو ټیک شوه که نه تاسو چې سړي شومانې او شومان هر څوک یې ټیک ده که نه د خپل ضرورت نه زیات چې خرج کېږي یا چا سره نه وي نو هغې شومتوب کوي دغه شانتې زه چې زما م یو څیز خوښ شي نو داسې زه یم اخلمه نو کله کله خو د یو په ځای سم ډېر واخلمه او کله کله اړو اخلمه نه وایم یاره دا پیسې ښه څیز دي چې در سره وي ښه دا خو پیسې بیا بل ځای بچت نه کېږي پیسې به هماغه همره لګي چې ستا څومره د میاشتې لګي هغه همره لګي بچت بالکل نه کېږي 2 ورځې به بچت کې په 3 ورځ به داسې پیسې دوی لګي چې ته به وایې هو دا خو مې هغه ورځ لګولې نو ښه به ماته خو فایده شوي وه که نه داسې ده ښه اوس ښځې ډېرې خبرې کوي که نه نتاشا چېرته واده له لاړه شي که نه دا ښځې لګیاوي او خبرې کوي دا رښتیا دي نو تا ته خلک د واده ویم نه وي دا بیا چې روجي یوسي غوری نه واپس کوي رښتیا وایي یا
وی کوم دچکی پتیله کې چې روجي اوسي هغه بیا نه واپس کوي او چې بیا چرته لاړ شي خلک وایي چې ته ورشه خلک ویل ورشه پلانې راغه صادر ته واخلستلی مشي ورته وای چې ته په کور ته ورننوځې نو هغې یو بل ته اواز وکړي یې جینکو پتیلې او دچکي سنبال کېدوي بیا راغه ها منګنیانو لذي واده نه زی صرف منګنی چې هغه لذي نه منګنی چې کله د خپل کزن وي نو هغه لازم نو ستا دا کزن چې دی نو دی به څو منګنیانې کوي خو یو به وکړي دوه به وکړي نو څونه منګنیانې به چې ته به بار بار هغې لذي هغه یو داسې کار وکړلو یو کس چاته ټلیفون وکړلو که نه نو چې هغه ټلیفون وکړلو نو هغه ورته وی یاره وي سوري بیزي یم نو ورته یې څه کوې بیا شیو کوم که نه نو هغه ورته یې ښه نو یو 10 منټ پسې بیا ټلیفون وکړو نو هغه ورته بیا وی چې یاره سوري بیزي یم هغه ورته یې څه کوې شیو کوم نو ته بیا داسې یو 20 منټ پس وکړو نو چې بیا وکړو نو بیا ورته هغه وایي سوري یار بیزي یم شیو نو ته ورته یاره ستا دا شیو څنګه ده دا ته څومره شیوګانې کې دروازې چې یاره سره شیو نه ختمېږي هغه ورته نه مړه خپله خو نه کوم وایي زه نه یم خلکو له شیوګانې کوم صحیح ده نو ستا ته وایي چې زما زه صرف د کزن منګنی لازم نو ستا یو کزن به وي هغه به یو منګني وکړي نو بیا به څه کوې ناسته به وشابه مبارک شه نو موږ ته مو وایه که نه بانیاتو موږ څه درځو خو نه خاصې به خوشحاله شو بسې به پردی منګنی ته خوشحاله شو خاص نه خلک وي په سر سترګو نه خلک وي بالکل ولې نه په غټو رجو صحیح ده ښه بالکل تعالی خو بالکل د خبرو چل نه درځي نشي کولی ښه سلامونه پکې لا پاتې حیا افغان ده ټیک ده څه حلیمه سلطان ده اور مون سسټر ده مونا غزل ده حنیفه ده اور نمرالي ده یو صالحه خاتون ده او بل پکې څه نوم دی ارتګل سره چې هغه فرینډ چې دی که نه هغه څه نوم دی هغه نه ترګت نه هغه بل چې دی بمسي زما ډېر فیورټ دی ډېر فیورټ مې دی ښه صحیح ده هغې ته هم سلامونه ورسېدل زه سبا ترکي ته روان یم ستا سلام به هغې ته ووایم ټیک ده نور څوک دنه پاتې شو دغه ته مو ووایه که نه هغه دغه چې دی د الیار هغه رور چې دی دغه ښځه څه ده پکې دغه دغه رور نوم خو یې درځېدله که نه اوراله هم ډېر ده خو هغه هم ما ته ویلي دا مونږ کره واده له راغلي وي هغه دغې وړي دي پخوا خو دغه و که نه دغه دا ګوډي به وو دا پتیلې متیلې خو نه وې که نه دا شوملې پکې نه کې پخوا چې به شوملو کې ګوډي موډي کول نو چې تله نو زمونږ د هغه په دغه ځوړندو هلته دیوال باندې وي هغې وړې دی ورته ووایي چې واپس کړي راته ښه لکه ورال چې دی دروغ وایه وایي بس بیا ټیک شوه زه هلته ښه شیطان دی ټیک د شیطان به خفه شي یا به وایي چې ګوره زه شیطان یم اوس ماته ورال وایي شیطان به دا بیا وایي صحیح ده ښه ځه جي قربان څه کوي ولې دا مټۍ کار کوي مټۍ پخوي که څنګه چل دی ښه وعلیکم سلامونه ورسېدل ورته یا خدای پاکه دا پکې لا پاتې ښځه دا مو ووایه بیا به یې په زړه ارماني او زبردست دا یو احسان د 20مې صدۍ څنګه هېر کړم چې انسان لږ یو انسان په زنځیرونو تړي ټیک ده او اخر د جبر د زنځیر کومه مکه یې ماته کړم
بس دی نو تا هر ارمان په زنځیرونو تړي. صحیح ده. دا دې کوم زنځیر کړی ماته که اوس ښه هغه وایي چې څه وایي سترګو کې نشه سترګو کې رنګ د خمار پیژنو سترګو کې نشه سترګو کې رنګ د خمار پیژنو موږ د کلي خلک یو خو ښکلې د ښار پیژنو او تور سوي پیغور سوي رقیب سوي غماز سوي ګل چې ورزو د ګل په څانګه کې خار پیژنو او ښه شډل بډل یو خو د مینې د مزل په لور ښه شډل بډل یو خو د مینې د مزل په لور منډه د یار پیژنو ملنډه د یار پیژنو. آباد اوسېږي الله دې خوشحاله کا. تھینک یو فار کالینګ تھینک یو فار کالینګ. الله حافظ الله حافظ. ښه جانانه داسې کار دی زما ګرانو اورېدونکو چې زو یو سونګ طرف ته به ځو. صابر هم راته وایي چې انعام جي څنګه چل دی هلکه بس لږه شو نوره مخکې به وځم بیا اجازت به د ګرانو اورېدونکو نه اخلم او زو به او ما ته یو پرنسپل صاحب هغه راته ویلي دي چې یاره انعام جي ښکلو لیوني کو خدایه ښکلو لیوني دا سونګ راته پلی کړه دا هغې دپاره لږ شانت پلی کوم او بیا یو بله سونګ دی سنا تاجک په آواز زه تاسو ته پلی کوم دې دوران کې به زه لږ شانتې دمه شم تاسو به سونګ اورېده. ښه بالکل جناب ښکلو لیوني کو خدایه ښکلو لیوني یاد کړئ جناب راغلی ده بیا روزینه د بونیر نه وایي چې انعام جي سلام علیکم وعلیکم السلام روزینه څنګه حال دی ښه انعام جي شو دی اورم ډېره زیاته زبردسته شو ده ډېره مننه قربان لویه ښځه شي وایي چې انعام جي ما ته به د میخکي والا پوټري چې ده هغه په پروګرام کې شیر کړه. بالکل جناب د میخکي والا پوټري قربان غوږ ورته کېږي ده ښه هغه وایي چې خوښ شوي و زما هم پټ په زړه کې میخکې خوښ شوي و زما هم پټ په زړه کې میخکې او په پوزه چې وستا ضرور واده کې میخکې او تا درس سینې ته ورکو زه پوهه هغه دم شوم تا درس سینې ته ورکو او زه پوهه هغه دم شوم چې بیا درنه پرېوتې تناره کې میخکې او زما د غریبۍ ورله ورکړې چا پیغورو زما د غریبۍ ورله ورکړې چا پیغورو د پوزې نه اوویستو غصه کې میخکې او ته واخله کنه مړه زه سجدې ته چې ټیټېږم ته واخله کنه مړه زه سجدې ته چې ټیټېږم د پوزې نه مې پریوځي مانځه کې میخکې او رښتیا وایه د خپله سره تېرو مو که نه رښتیا وایه د خپله سره تېرو مو که نه درکړې مې چې تاله په وره کې میخکې نو بالکل جناب چې په وره کې چاله میخکي ورکې نو په سر باندې به ګزاره مخورې نو دې دپاره خیال کول پکار دی ټیک ده که نه ښه جناب زو میسیجز شامل ځکه سم ډېر میسیجز راغلي دي او زه وایم چې دا شامل کړم په پروګرام کې بیا به رانه دا خپل اورېدونکي خفه شي انعام جي زر میسیج وایه ښه انعام جي السلام علیکم وعلیکم السلام قربان کال لا یو نه اخلم پلیز کال مه کوئ کال نه شم اخیستې انعام جي زه سجاد ونس سلام اوکې جناب سلام کوم تاسو ته او ټولو مینهوالو ته اوکې جناب سجاد وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستاسو قابلیت ته سلام کوم اوهو دا چا زما قابلیت ته سلام وکړو فقیر ګل د چا هلکه فقیر ګله زما قابلیت کوم ځای کې ته متاثرینو کې راوستې دا راته ووایه وعلیکم سلام جناب ستاسو دغه جذبې ته سلام کوم ښه جناب وایي چې ما ته دا سونګ پلی کړه که نه نن مې د ماما د زوی واده دی الله دې په خیر وکړي قربانه موږ ته هم نه دي ویلي بالکل یې درته نه پلی کوم ټیک ده سلام کوم جناب وعلیکم السلام دغه راسره نشته قربان خفه نه شي ټوکې مې درسره وکړلې بالکل به مې درته سونګ پلی کړو خو ټایم هم راسره نشته دغه سونګ هم راسره نشته او دې پسې چې زه ګرځم نو وخت پې لګي نو زه وایم چې دا وخت ضایع نه شي ټیک ده السلام علیکم زه قاري عمران د زرګر آباد یم قاري عمران صاحب څنګه حال دی تاسو ښه ده چې تاسو په پروګرام کې میسیج وکړلو ما ته پته ولګېدې قاري عمران صاحب جوړ دی ټیک ټاک دی پروګرام اوري سلام سر زما نیم واحد جان دی څنګه یې تاسو ښه او ټولو ته مې ډېر ډېر سلام کوم وعلیکم السلام واحد جان وروره الله دې آباد لره سلام جی عبدالباسط یم د تخت بینه اوکې جناب پروګرام ډېر زیات نایس دی د ګلپاڼې مازیګر سونګ راته پلېږه که نه مازیګر دی که نه دی او سړی چینې لزما او زه سړی اوبه راوړمه مازیګر دی که نه ځې ادکې مورې زما منګې اوزګار دی ادکې مورې زما منګې اوزګار دی که نه دی اوکې جي اوکې بل کال اخلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان څوک خبرې کوې رحمت تنها ستړی مه شې لکه ته خو تنها یې دا ځان ته تنها ولې وې یار څه چل دی تنها یم په دنیا کې ښه په دنیا کې تنها یې دا دونه غټه پټه دنیا کې تنها یې دا ولې یاره ښه لکه ته وایې چې زه واده وکړم زما نوم به تنهایي کټ شي
نو بیا به ورسره څه لیکي مجمع به ورسره بیا لیکي لکه چې یو خو تنهایي شو بله مجمع کې خلک ناست دي که نه مجمع مطلب دی چې ډېره بیړه کې ګڼه کې څه به ورسره لیکي احمد جان به ورسره لیکي ټیک ده نوم دی احمد دی رحمت ښه نوم دی رحمت دی اوس ځان سره تنها وی او چې کله وادو کې بیا به ورسره جان لیکي نو دا جان به دلته ناوي ته وی دا جامې به در باندې ماتې کي صبر وکړه پې به دې کي ښه دا جان به دې د جامو نه خلاص کي ټیک ده ښه بیا به ورسره راکاږې زه هلکه فکر دونه فکر لکه تا ته زه فکرمند رو یم نو ټیک به وي ته ډېر زیات فکرمند یې د واده دپاره نه یاره اړو څوک فکرمند نه ته ډېر فکرمند نو بېبې دې څه وایي چې کوم ده لکه نه ښه وي صبر وکړه ټیک ده نو لکه صبر د څه وجې لپاره وایي چې څنګه لکه کار روزګار کوې که نه څه کار روزګار کوې ښه مستریتوب کوې او پیسې څونه ګټې ډېرې که لږې ښه خرچه کېږي نو بېبې دې ګوره دا وایي که نه زه پوه شوم هغه دا وایي چې ګوره دا بچې دی ما ورسره خوارۍ کړي دي او د ګوره په یخه یخنۍ کې پاسېدلی یم د سهره مې ورله پراټې پخ کړي دي چای مې پسکلی ده د روغ رنځور مې خیال ساتلی دی اوس د خیر سره دې د ګټې وټې شو نو پرې چې دې ګټه وټه وکړي او زمونږ هغه ستوماني وځي اوس مونږ د خوند او مزه واخلو که نه نو که داسې در تاله واده وکړي نو بیا خو ته بېبې له پیسې نه ورکړې بیا خو به د هغه جان له ورکړې ښه بیا به بېلې بېلې پیسې ورکړې نو دونه خو تا سره نشته نو بیا خو مسله درته ګرانه شوه که نه ورکوله خو بس نه قلارېږي دا واده خامخا کې قضا ته ورشه د روژو غوړو تپوس وکړه چې د دې دا پوسپون کې یو شپږ کاله دا واده دی صحیح ده ښه دا څه دی هلکه چې ښه کلک وتړی بیا هم ګرځي مثلا ښه پکې هم چورلي تاویږي ښه زه ټیک ده ښه دا راته ووایه دا ګوره اکثر داسې څیزونه دي که نه چې هغه ګرم کې نو ګرم سره هغه ویلې کېږي ګرمولو سره ویلې کېږي که نه او نو داسې کم یو څیز دی او دغه سره لکه چې وورکې کې دی یا یخې کې نو هغه جماویږي ټیک ده که نه او خو کوه که نه کوڼه داسې کم څیز دی چې هغه اور سره جماویږي داسې کم یو څیز دی زه سوچ که بیا به ما ته ووایې ځکه چې دلته ما ته اشارې هم کېږي چې د پروګرام ټایم ختم دی تکلی ټیک ده وایه ښځې ډېرې خبرې کوي نو بیا هم کوي چې ښځه ته پته هم ده نو بیا ولې کوي ښه لکه د غني بابا هغه شعر دی د خبرو یې څوک نشته غني ځان سره ګوڼېږي او لیونی یې هله بولې چې وګورئ جانان ته صحیح ده ټیک ده زه الله دې خو صحیح ده زه رحمت تنها زه به درته رحمت جان ووایم الله دې لوی سړی که خوشحاله اوسېږي ټیک ده اوکې الله حافظ الله حافظ ښه جنابه دا کال مې واخیستلو میسج شاملو السلام علیکم انعام جی وعلیکم السلام روما د 400 نه یم اوکې جناب روما لویه ښځه چې ګناه خود نه ده یو سلام ښه ګناه خو نه ده یو سلام رالیږه کله ناکله یو پیغام رالیږه او ستا د دیدن نصیب مې هسې نشته د لرې لرې یو کلام رالیږه او څومره چې زه په ادب ګورم دومره یې ته په احترام رالیږه خای چې څومره چې زه په ادب ګورم السلام ورته وي په میسج کې راولېږه نو په ادب بیا ګورم ټیک ده قربان او چې مې پر هر زړه ته سکون ورکوي دا هسې اشعار سحر ماښام رالیږه اوکې جناب
دا خو تاسو له یو فارغ شاعر پکار دی چې بس سار ما خام اوکې جناب بل کال ناخلم تاسو خفه نشئ کال پلیز تاسو ما کوي زه کال نشم اخیستی ټایم ختم دی کوم میسج چې راغلی به شامل کوم قربان السلام علیکم وعلیکم السلام هغه کوم سمندر دی چې اوبه پکې نشته دی قربان دا مانو چا پوښتنه کړې ده اشفاق احمد درزنه اشفاق احمد استادانو سره د استادانو خبرې کوي شاګردانو هغه نقشه کې چې کوم سمندر دی کنه نو هغه کې اوبه نه وي ټیک ده قربان کنه د تلونه نو مانه دې زده کوم او تاسو چې کوم کوېسچن جواب نه درځي بالکل زما د نمبر د سره ما ته کال کوي د ټولو جوابونه به د الله په فضل مال راځي اجازه به نه اخلم قربان د اجازه اغستونه مخکې لږ شان سونګ پلی کو جنا ها ګران اردوونکو دا خو چې لیلا دې ما او سر لونګین مې په پیزوان ټاله وخینه الله دې ژوندې لره قربان خوشاله زنده‌باد اوسېږي سندرغاړي بیبي تم چې زموږ پروګرامونه خسته کې زما ټول ګران اوریدونکو هم چې پروګرام اوریدلو نن واګې د پروګرام مزه وکړه ښه مال په خپل باندې مزه راکړه خوندې راکول تاسو انتظار کوئ د جمعې شپې ته قربان او زما د ورځې مې پروګرام دی نه په ورځې د 12 بجو نه واخله تر 1 بجې پورې نو کوم چوزګار خېلې لکه زما په یاد نو راځي هغه پروګرام ته کال کوي غپې شپې په کې لګو ټیک ده دا پروګرام خو دې دا خو او دا زما فیوریټ پروګرام دی آهنګ پروګرام د یو بي جی ام سره د یو نوم سره د 13 کالونو کوم ټیک د جی په سوچ او په بي جی ام او په خبره په پروګرام کې کوم اسې اکو بګو هاي وای شای نه وی ټیک د جی تاسو ټول ډېر مننه کوم قربان خوشاله زنده‌باد اوسئ کې د سوال جواب تاسو ته ملو شو دا واجته غړې دا چې په لاس خلک کله کوتړي او بیا هم ګرځي ډیر خلکو چې دا شوز دي نو ماته تاسو نه دا پته لګی چې او واقعي د شوز هم خلک کوتړي نو بیا ګرځي بیا هم ګرځي ټیک ده خو تاسو به مسله ګرځي علام ژوندې لره خوشاله زنده‌باد اوسئ کې د پروګرام د ورور ډېر مننه چې کال ملو شي دي د چا کال اوسم را روان دي زه نشم ریسیو کول تاسو ډیره مننه کوم بخنه هم غواړم قربان چې خاموشه سره پروګرام کم ځای کې اوریدلو که مشران دي که کشران دي رونه دي خويندې دي تاسو ټول ډیره مننه ز قربان او ز قربان ژوند دي چې کم فورسز والا رونه خويندې دي کم ځای کې دي ټیک ده کنه پروګرام اوري ډیوټي باندې دي ویخ دي نو زه ته چمتو سیګه الله مودان لره همت والام لره او زنده‌باد اوسېږي زموږ دعاګان در سره دي الله په خپل حفظ او امان کې ساته د هر مصیبت هر تکلیف نه ټیک ده قربان او بل سری جناب وای چې زما جانان زمانه داسې محبت غواړي زما جانان زمانه داسې محبت غواړي او زما د عمر په خوبونو حکومت غواړي نه په عزت نه په دولت نه په شهرت د ګل ساده سړیا محبت خو صداقت غواړي او حیران پدیم چې کم بخت زلو ورته سوویل شیرین جانان رانه په نیمه شپه رخصت غواړي او د جانان مینه سپکوډو تعویذونو نه ده د جانان مینه خو زړګیا غټ قسمت غواړي نو الله مباد لره خوشاله اوسئ قربان خو خوشاله روغ جوړم پرېدم او کله چې بیا راځم کنه همدغه شانتي روغ جوړ او خو خوشاله برا سره ملاويږي قربان کو ژوند بے وفا نشلو او چرته د جانان په شانتي یو واري بیا برازو نه وسوچونو نه فکرونو نه جذبو نه ولولو سره خو روغ جوړ آبادم پرېدم آباد برا سره ملاويږي قربان زما په دعاګانو کې به یاد په دعاګانو کې خپل انرژي یاد لري په کلو کې به هغه یو خبره کومه ده ژوند ډیر قیمتي سیز دی خو لګ د احساس ضرورت ګران رودونکو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د خپل ځان د لپاره د خپل ملګرو د لپاره وې د بل چا د لپاره هم د لوی الله په امان ای ذکربان السلام علیکم اوریدونکو